بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ټو هوم بایولوژي. زویم ګل حسین او نن ټاپک زمونږ د بکل کیویټي اور اورل کیویټي. کلاس 9 بایولوژي دا 8 نمبر چپټر دی. په دې کې مونږ ډایجسټیو سیستم چې دی مونږ شروع کړی دی. اوس کوم ډایجسټیو سیستم چې دی نو باغې کې چې کله مونږ وایو ډایجسټیو سیستم نو مختلف قسم ارګنز چې دي هغه راغونډېږي، هغه یو سیستم جوړوي. نو دغه شان کوم ډایجسټیو سیستم چې دی نو په دې کې چې کوم ارګنز دي نو هغه زموږ سره دي. په کې اولنې زموږ سره دی الیمنټري کینال. څوک دی؟ الیمنټري کینال. د الیمنټري کینال نه علاوه زموږ سره دی پیرنګز. بیا په دې کې چې کوم درېمې راځي نو هغه دی اوساپیګس. بیا اوساپیګس پسې چې کوم یو دی ورپسې نو هغه دی سټمک یعنی معده. او بیا پنځم نمبر چې دی نو هغه دی سمال انټسټاین. او بیا شپږم نمبر چې کوم یو دی چې نمبر به موږ ووالو چې دا زموږ سره دی لارج انټسټاین. اوس په دې باندې لږ ځان پوه کړئ چې کله موږ د ډایجسټیو سیستم خبره چې دی هغه موږ کوو نو کوم ډایجسټیو سیستم چې دی نو کله چې موږ خوراک خورو نو د دې خوراک هضمېدو دپاره زموږ په بدن کې چې کوم سیستم دی نو هغې ته موږ وایو نظام انهضام. په انګلیش کې ورته موږ په بایولوژي کې ورته موږ وایو ډایجسټیو سیستم. اوس دا یو سیستم دی نو سیستم موږ دې ته وایو چې کله مختلف قسم ارګن راغونډ شي نو هغه زموږ سره سیستم جوړوي. نو ډایجسټیو سیستم چې زموږ سره کوم یو دی نو په هغې چې کوم ارګنز دي هغه دا دي. اولنی زموږ سره دی الیمنټري کینال، دویمې دی پیرنګز، درېمې دی اوساپیګس، څلورمنی دی سټمک، پنځم نمبر دی سمال انټسټاین او شپږم نمبر دی لارج انټسټاین. نو دا ټول ارګنز چې دی دا چې کله راغونډ شي دوی په یو ځای کوآپریشن باندې چې دی کار کوي، یو ځای بالکل کار کوي. نو دې د وجې دا ډایجسټیو سیستم چې دی خپل کار چې دی هغه کوي. خو په دې ټاپک کې به مونږ شروع کوو الیمنټري کینال. الیمنټري کینال چې کله مونږ شروع کوو نو د هغې د ټول نه اولنۍ حصه چې ده نو هغې ته مونږ بکل کیویټي ورته مونږ وایو یا ورته مونږ وایو اورل کیویټي. اوس دا اورل کیویټي چې ده نو دا چې دی دا یو میډیسنل ټکی دی. کوم ډاکټران چې هغو چې دی استعمالوي لکه څنګه چې هغو چې دی اورل ډرګس یو ټکی چې دی استعمالوي دا اورل چې دی نو دا هم څه دی دا د خولې نه چې دی دا وتی دی. نو بکل کیویټي یا اورل کیویټي دا د الیمنټري کینال د ټول نه اولنۍ حصه ده. بکل کیویټي یا اورل کیویټي چې ده د مونږ څه ته وایو د مونږ د خولې ته وایو. نو بکل کیویټي یا اورل کیویټي چې ده مونږ د خولې ته سوچ کړو په دې کې څه دي؟ په دې کې اول په سر دي ټیت، مونږ ترې راولو ټیت. دویمې زموږ سره دی ټنګ یعنې چې دی مونږ ورته ژبه وایو. او درېمې زموږ سره دی سلایوري ګلینډز. اوس په دې باندې چې دی لږ ځان پوه کړئ چې کله مونږ د اورل کیویټي یا مونږ د بکل کیویټي خبره کوو نو هغه مونږ خولې ته وایو او په خوله کې زموږ سره څه دي غاښونه، ژبه او سلایوري ګلینډ. دې درېو ته په ژبه باندې چې دی ماوت، بکل کیویټي یا اورل کیویټي چې دی هغه ته مونږ وایو. نو اول په سر به مونږ راوالو ټیت یعنې غاښونه. اوس کوم ټیت چې زموږ سره کوم یو دي نو هغه هم زموږ سره چې دی څلور قسمه دي. په دې پکچر کې چې دی تاسو لیدی شي په دې کې اول په سر کوم ټیت چې زموږ سره راځي نو هغې ته مونږ وایو انسیزرز. انسیزرز په دې پکچر کې تاسو وینئ چې انسیزر چې دي دا کوم یو دي. اوس دا انسیزر کوم ټیت چې دي کله چې مونږ خوراک خورو نو زموږ دا کوم انسیزر کوم ټیت چې دي دا دوه کارونه کوي. پکې اولنی کار چې دی کیپچرینګ. کیپچرینګ مطلب دا دی مونږ چې هر قسم خوراک خورو یا مونږ فروټ خورو یا مونږ نوړی جوړوي مونږ خورو نو دا انسیزر دا کار کوي چې دا خوراک چې دی نیسي په نیولو کې چې دی مدد ورکوي. دویمې دا کار کوي چې دی مدد ورکوي د انسیزر په کټینګ کې. د کټینګ مطلب دا دی مونږ چې هر څه خورو د انسیزر دا کار کوي چې دی د خوراک چې دی زمونږ دپاره چې دی کټ کوي. چې کله د خوراک کټ کړي نو موږ د بیا په شپون ویلو کې چې دی مونږ ته اساني. بیا د دې انسیزر نه علاوه زموږ سره کوم غاښونه چې دي په دویم نمبر ګروپ باندې نو هغه زموږ سره دي کیناین ټیت. کیناین ټیت پکچر کې وینئ. اوس دا کیناین ټیت چې دی دا زموږ څه کار کوي؟ دا کار کوي د ټیرینګ. د ټیرینګ مطلب څه دی؟ ټیرینګ اصل کې موږ شلولو ته وایو. خو انسیزر چې کله خپل کار وکړي نو دا کیناین دا کار وکړي چې دا د خوراک چې دی ټوټو ته ډیوایډ کړي. لکه دې صرف د خوراک کټ کوي خو د کیناین دا کار کوي چې د خوراک مختلف قسم حصو ته ډیوایډ کړي. چې کله حصو ته ډیوایډ کړي نو بیا په درېم نمبر زموږ سره کوم ګروپ چې راځي په کې یو زموږ سره پریمولر ټیت دي
پریمولر او بل زموږ سره دي مولر ټیت. نو پریمولر او مولر کوم ټیت چې دي نو دوی هیلپ ورکوي په څه کې؟ په ګرینډینګ کې. ګرینډینګ موږ دې ته وایو چې دا خوراک چې دی دا بالکل میده کوي. چې کله خوراک بالکل میده کوي نو د دې لپاره چې دی موږ یو دوه لفظونه استعمالو. د یو لفظ ته موږ وایو چیوینګ او بل ټکی زموږ سره دی میسټیکیشن. په دې باندې لږ ځان پوه کړئ. میسټیکیشن څه ته وایي؟ یو زموږ سره چیوینګ او یو زموږ سره چې دی میسټیکیشن دی. دا چې دی دواړه شخون وهلو ته وایو. او دا غاښونه چې کله خپل کار کوي نو په دې کې د خوراک چې دی د ډایجیشن سټارټ شي نو دې قسمه ډایجیشن ته موږ وایو میکینیکل ډایجیشن. میکینیکل ډایجیشن. نو دا کار د چا و؟ دا د ټیت کار، دا د غاښونو کار دی. انسیزر چې دی خوراک کټ کوي. کیناین چې دی د خوراک چې دی ټوټو ته ډیوایډ کوي. پریمولر او مولر ټیت دا کار کوي چې دا خوراک میده کولو کې چې دی مدد ورکوي. نو دا ټول کارونه چې موږ سره کېږي دي ته موږ چیوینګ او میسټیکیشن ته موږ وایو. نو په دې کې د ډایجیشن چې دی دا سټارټ شي نو دې قسم ډایجیشن ته موږ وایو میکینیکل ډایجیشن. نو دا ګروپ چې دی د خوراک د کم ټیت چې دی د دې خبره چې د لاړه په خوراک دپاره دوی څه کوي نو د دې خبره کې لاړه. اوس به موږ راوالو ټنګ یعنې ژبه. نو چې کله موږ د ډایجیشن خبره کوو او موږ د یو ارګن خبره کوو نو اول موږ وایو چې د ارګن د سټرکچر څنګه دی، بیا د دې فنکشن څه دی او د ډایجیشن لپاره د څه کار کوي او د ډایجیشن علاوه د نور څه کارونه. نو غاښونه چې دی موږ ووایي خو بیا به موږ راشو ټنګ له. نو اوس ژبه چې ده نو دې ژبې باندې له پاسه په دې باندې ټیسټ بډز. اوس ځان پوه کړئ. غاښونو چې دی خپل کار وکړو، خوراک چې دی میده کړو. اوس زموږ په دې خوله کې چې دا ژبه ده دا څه کار کوي نو په دې باندې له پاسه چې دی ټیسټ بډز دي. په دې باندې وړې خلیې تقریبا د 10,000 پورې. نو دا وړې خلیې څه کار کوي؟ دا کنټرول کوي ټیسټ، ذایقه کنټرول کوي. زموږ دا ژبه موږ ته دا وایي موږ چې کوم خوراک خورو آیا دا خوږ دی، موږ چې کوم خوراک خورو دا تریخ دی که نه، دا نمکین دی که نه، دا بل منګي دی. نو دا کار موږ د څوک وایي؟ نو دا موږ د څوک وایي؟ دا ټنګ چې دی دا موږ ته وایي. بل دا څه کار کوي؟ د دې ژبې دا کار دی چې دا خوراک چې دی کله چې دا خوراک بالکل میده شي دا ژبه دا کار کوي چې دا خوراک د یوې جامې نه د بلې جامې ته چې کله موږ خوراک اړو نو د دې مدد زموږ سره څوک کوي؟ دا ژبه کوي. ټیک شو. اوس خوراک چې دی بالکل میده شو. چې کله خوراک بالکل میده شي نو څه چل کېږي؟ دا ژبه چې دا بیا مدد ورکوي سویلوینګ کې. سویلوینګ موږ څه ته وایو؟ سویلوینګ موږ وایو تېرولو ته. نو په دې ژبه ځان پوه کړئ. ژبه چې دا یو د ذایقې په باره کې موږ ته دا وایي. بل دا کار کوي چې دا خوراک چې دی د یوې جامې نه د بلې جامې ته چې دی اړوي. او بل دا په سویلوینګ کې مدد ورکوي. چې کله خوراک بالکل میده شي نو څه چل شي دا خوراک چې دی د ژبې په ذریعه باندې چې دی بالکل داسې چې دی لاندې راځي. نو موږ دا ویلی شو چې دا ژبه چې دا په تېرولو کې د خوراک په تېرولو کې چې دی مدد ورکوي. نو دا خو ټنګ. اوس به موږ راشو سلیوري ګلینډ نه. سلیوري ګلینډ چې کله موږ وایو د دې ګلینډ دا ټکی چې دی دا په تاسو کلاس 10 کې بالکل په تفصیل باندې وایي چې ګلینډ زموږ په جسم کې داسې یو ځای چې هغه زموږ په جسم کې پټې مسلې حل کوي. پټې مسلې داسې چې مطلب چې پرابلم راځي نو هغه په نیچرل طریقه باندې چې دی هغه حل کېږي. خو چې کله دا طریقې په نیچرل طریقه باندې نه حل کېږي نو دا مسلې چې دی بیا راښکاره کېږي او دا به یوه غټه بیماري چې دغه جوړوي. اوس سلیوري ګلینډ چې دي نو دا زموږ په خوله کې دا موږ دریو ګروپونو ته ډیوایډ کړو. څو ته؟ دریو ګروپونو ته. نو دا سلیوري دا ټکی چې دی دا وته د سلایوا نه او سلایوا چې دی دا موږ وایو څه ته؟ دا موږ وایو لاړو ته. نو زموږ په ژبه کې زموږ په خوله کې کوم سلیوري ګلینډ چې دي نو دا درې قسمه دي. اوس دا سلیوري ګلینډ چې دی دا څه کار کوي؟ دا څیزونه چې دی سیکریټ کوي. یو ته موږ وایو چې دا خارجي. یو زموږ سره دی واټر، بل زموږ سره دی میوکس، بل زموږ سره دی سالټ. څه شی دی؟ سالټ. په دې باندې لږ چې دی ځان پوه کړئ. بل زموږ سره دی سالټ. اوس یې کوئ کله چې موږ خوراک وخوړ نو سلیوري ګلینډ چې دی دا څه پیدا کړه؟ دا لاړې چې دی دا پیدا کړې. په دې کې زموږ سره یو بل څیز دی چې هغې ته موږ وایو ډایجسټیو انزایم. چې شي؟ ډایجسټیو انزایم. اوس دا لاړې چې کله پیدا کېږي نو په دې کې دا څیزونه وي. په دې کې اوبه وي، په دې کې میوکس وي، په دې کې سالټ وي، په دې کې ډایجسټیو انزایم وي. اوس دا زموږ سره کوم اوبه او میوکس چې دي دا دواړه څیزونه دا څه چل کوي؟ دا د خوراک په نرمولو کې مدد ورکوي. موږ چې کله خوراک وخورو نو دا خوراک چې دی کلکي.
نو میوکس چې دی دا په دې خوله کې چې دی غوړوالی پیدا کوي نو دا واټر او دا میوکس ولګي دا کوم خوراک چې کله موږ خوړلی نو دا خوراک چې دی دا بالکل نرم کي چې کله نرم کي زموږ غاښونو ته اساني شي هغه موږ بیا په اسانه باندې چې دی په هغې باندې جویو. بیا دی سالټ کې یو قسم سالټ دی چې هغې ته موږ وایو سوډیم کاربونیټ. سوډیم کاربونیټ یو قسم سالټ دی دا په خوله کې چې دی پیدا کیږي او دا سوډیم کاربونیټ دا کار کوي د څه کار کوي کیلینګ د مړه کولو. چا د مړه کولو؟ زموږ سره فرض کړه وایرس دي یا موږ سره چې دی جرمز دي یا زموږ سره چې دی بیکټیریا دي جراثیم دي وایرس دي بیکټیریا دي خوراک کې زموږ سره موجود دي نو دی دا چلو کې چې دا څیزونه چې دی مړه کړي نو چې چلو شي خوراک چې دی موږ ته په فایده کې پاتې شي. بل زموږ سره ډایجسټیو انزایم دی. دا ډایجسټیو انزایم دا کار کوي خوراک یاد ساتئ چې د خوراک زموږ سره شپږ ګروپونه دي باقي د ټولو نه غټ ګروپ چې دی هغه زموږ سره کاربوهایډریټ دی. نو زموږ چې کوم خوراک خورو هغه زموږ سره څوک دي؟ هغه زموږ سره یا سټارچ او یا زموږ سره یې ګلایکوجن. دا زموږ سره کاربوهایډریټس دي او زموږ سره مایکرو مالیکیولز دي. دا سټارچ او ګلایکوجن چې دي دا کوم ډایجسټیو انزایم کم چې په سلایوا کې په لاړو کې چې دی موجود دي نو دا ډایجسټیو انزایم دا کار وکړي په خوراک کې پروټین دي وغیره هر څه دي. نو دا ډایجسټیو انزایم دا کار وکړي چې کم کاربوهایډریټ چې دی کم سټارچ او ګلایکوجن چې دی د کنورټ کړي کاربوهایډریټ یو بل قسم ته چې هغې ته موږ وایو مالټوز. څه ورته وایو؟ مالټوز. نو اوس په دې کې غاښونو خپل کار وکړو، ژبې خپل کار وکړو، سلیوري ګلینډ خپل کار وکړو، دا خوراک چې دی د مالټوز ته بدل شو. نو په دې کې د خوراک چې دی دا زموږ سره یو بل شکل ته بدل شي چې د هغې لپاره موږ یو ټکی استعمالو بولس. نو دا بولس چې دی دا د خوراک موږ یو پیشوخڼۍ شانتې د خوراک نه چې دی جوړ شي او زموږ په دې مرۍ کې بیا یو بل پایپ دی چې هغې ته پیرنګس ویلی کېږي. هغه پیرنګس ته چې دی دا پاس شي او ډایجسټیو انزایم نور پروسس چې دی روان دي. نو پیرنګس چې دی د هغې فنکشن د هغې سټرکچر چې دی انشاءالله په بل لیکچر کې چې دی هغه تاسو ته وکړم. خو دونه یاد ساتئ کله چې موږ بکل کیویټي یا اورل کیویټي چې دی هغه موږ د ماوت دپاره چې دی استعمالو پکې یو ټیت دی، ټنګ دی او سلیوري ګلینډ دی. نو د ټیت خپل کار دی، د ټنګ خپل کار دی او سلیوري ګلینډ چې دی هغه خپل کار دی. نو دا چې دی بکل کیویټي وه اورل کیویټي وه که بیا تاسو ته هم څه مشکلات دي نو تاسو چې دی ما ته په کمنټ کې ویلی شي ستاسو کنفیوژن چې دی هغه زه لرې کړم او انشاءالله میلاو به شو بیا د بل لیکچر کمپیرنګ چې دی. الله پامان.